بسم الله الرحمن الرحیم. آیا فیسبوک هک کیدی شي؟ آیا زمونږ له فیسبوک څخه نور هکران ګټه اخیستی شي یا زمونږ دوستان کولی شي چې زمونږ فیسبوک استعمال کړي او هک یې کړي؟ هو، دا نن سره دا ټول معلومات در سره نن په دې ویډیو کې شریکومه. څنګه موږ کولی شو چې خپل موبایل محفوظ کړو، هغه اکاونټونه چې موږ په خپل موبایل کې خلاص کړي وي او له هغې څخه نور دوستان زموږ استفاده ونه کړي، نو څنګه موږ خپل فیسبوک یا نور هغه اپسونه چې موږ یې استعمالو او موږ پکې خپل اکاونټونه جوړ کړي وي ترې استفاده کوو، هغه موږ څنګه محفوظ کړو او هیکر یې هیک نه کړي، لکه واتساپ، انسټاګرام، فیسبوک، یوټیوب یا داسې نور ډیوایسونه وي چې موږ پکې اکاونټ جوړ کړی وي او ترې استفاده کوو، هغه باید څنګه د هیکر څخه وساتو. لومړی فیسبوک له یو څو لارو هیکر کولی شي چې ستا فیسبوک ډیر په اسانه هیک کړي. لومړی اکثره هیکرانو داسې لینکسونه جوړ کړي وي چې هغه ته درسند کړي. کله چې هغه موږ ته راسند کړي، هغه موږ خلاص کړو، کلیک پې وکړو، نه هلته موږ نه یوزر او پاسورډ غواړي. کله چې موږ یوزر او پاسورډ ورکو، نه په هغې کې زموږ پاسورډ سیو شي، نه هیکر د هغې د لارې کولی شي چې له هغې پاسورډ څخه استفاده وکړي. وای فای هیکر کولی شي چې له وای فای له لارې ستاسو اکاونټونه هیک کړي، که هغه فیسبوک وي یا نور اکاونټونه وي چې موږ یې ترې استفاده کوو. که چیرې هغه په دفتر کې وي یا هغه په کور کې وي یا په بل ځای کې ستاسو وای فای ټچ وي او هیکر هم له هغې وای فای څخه استفاده کوي، نه هیکر ډیر په اسانه کولی شي چې له ستاسو له دغې وای فای یا د آی پی اډرس څخه استفاده وکړي او هیک یې کړي. دریم نمبر، زموږ موبایل اکثره دوستانو ته ورکړو، هغې هم کولی شي چې له ستا له موبایل څخه ګټه واخلي او ډیر اسانه لار ده چې زموږ د موبایل د لارې یو هیکر زموږ فیسبوک هیک کړي یا بل اکاونټ هیک کړي یا پاسورډ غلا کړي. نو زموږ د موبایل د لارې دا یو ډیره اسانه لار ده هیکر چې له دې څخه استفاده وکړي. څلورم نمبر، زموږ د موبایل شمیره، کومه شمیره چې موږ په اکاونټ کې ورکړې ده او له هغې څخه هم هیکر کولی شي چې له تا څخه موبایل واخلي. کله چې له تا څخه موبایل واخلي، هغې هلته هغه ستا نمبر ورکړی وي یا نمبر ته کوډ راځي، د هغې د کوډ د لارې ډیر په اسانه کولی شي چې خپل ستا اکاونټ هغه خپل موبایل کې خلاص کړي او استفاده ترې وکړي. راځو موبایل ته. په موبایل کې چې موږ کله کروم ته لاړ شو، د کروم له لارې هیکر ډیر په اسانه کولی شي چې ستا اکاونټونه هیک کړي. که هغه په موبایل کې هر یو وي، کوم اکاونټونه چې موږ په موبایل کې خلاص کړي وي یا په سیسټم کې موږ خلاص کړي وي، نو د هغې د لارې ډیر په اسانه باندې هیکر کولی شي چې زموږ له دغې اکاونټونو څخه استفاده وکړي او هغه زموږ اکاونټ هیک کړي، هغه پاسورډ چینج کړي، بیا ترې موږ استفاده نشو کولی. کله چې تاسو خپل موبایل یو چاته ورکوئ، نه باید هغې تاسو داسې فنګر استعمال کړی وي چې هغه نشي کولی چې له هغې څخه استفاده وکړي. هغه شی نه چې موږ ورته ضرورت لرو او د نور ورته ضرورت نه لري، باید هغه موږ فنګر لاک په ولګو، هغه موږ اپس ډاونلوډ کو، لاک یې کو چې هغې نه هغه استفاده نشي کولی. کله چې تاسو موبایل ته لاړئ، په موبایل کې کروم ته لاړئ، د کروم باندې چې کله موږ کلیک وکړو، بره تاسو ته د 3 ډاټس ښکاري، په دې باندې چې کله موږ کلیک وکړو، لاندې راځي ګوره سیټینګ، د سیټینګ باندې موږ کلیک کوو، سیټینګ ته رانوځو. ګوره سیټینګ تاسو ته دلته تاسو ته ګوره پاسورډ، دغه د سیو پاسورډ د دې د لارې زموږ اکاونټونه هیک کیږي.
زیاتره دوستان نه موږ موبایلونه واخلو او هغې موبایل کې موږ څه وخت دپاره یا یو څه ضرورت راشي په هغې موبایل کې موږ خپل اکاونټ خلاص کړو فیسبوک کوو هغې کې موږ خلاصو نو هلته تاسو یو اپشن راځي په موبایل کې چې آیا تاسو غواړئ چې دا کوم پاسورډ چې دی دا په دې موبایل کې سیو کړئ که چیرې تاسو هغه سیو بټن ووهئ نو هغه سیو هلته پاسورډ ستاسو په موبایل کې سیو کیږي بې سبله ترې هغه استفاده کولی شي او که چیرې نه غواړئ چې سیو کړئ نو اپشن به ووهئ دلته چې کله تاسو راشئ نو دا باید په نورو موبایلو کې تاسو خپل اکاونټونه خلاصوئ نو دا سیو بټن مه وهئ د دې د لارې هم هیکر کولی شي چې ستاسو اکاونټ هیک کړي کله چې دلته راشو لاندې پاسورډ باندې من کلیک کو دلته تاسو ته ښکاري دا زما د موبایل کې چې کوم اکاونټونه دي دا د جیمیل اکاونټ د فیسبوک اکاونټونه هغه نور اکاونټونه چې زه ترې استفاده کوم په موبایل کې مې انسټال کړي دي هغه ټول هیکر کولی شي چې له دې ځای څخه ستاسو پاسورډ غلا کړي او هغه خپل موبایل کې خلاص کړي هیک یې کړي درله نه د دې ځای څخه هیکر ډېر په اسانه کولی شي د موبایل له لارې نه باید تاسو فنګر لاک پې ولګوئ تاسو په موبایل کې فنګر لاک نه وي په موبایل ته به خپل یو ایپس لاک په نامه باندې ډېر ایپسونه دي هغه باید تاسو ډاونلوډ کړئ او له هغې څخه استفاده وکړئ دلته ګورئ تاسو دلته ښکاري هر یو اکاونټ باندې چې زه کلیک وکړم دا ورته وګورئ دلته یوزر نیم پاسورډ دا ماته شو کوي خو دلته ما فنګر لاک ورکړی دی د دې څخه مې استفاده کړې ده که چېرته هیکر لکه کافي باندې کلیک وکړي هم استفاده ترې نشي کولی او که چیرې دلته ځان ته پاسورډ شو کوي هم نشي کولی چې هغه له دې څخه استفاده وکړي نو تاسو باید خپل موبایل داسې فنګر لاک پې ولګوئ ځکه له دې د لارې هیکر کولی شي چې ستاسو فیسبوک اکاونټ هیک کړي واتساپ وي انسټاګرام وي لکه په موبایل کې چې هر یو تاسو استعمالوئ نو له هغې د لارې هغه کولی شي چې هیک یې کړي نو دوستانو دلته په موبایل کې نور داسې اپسونه دي باید هغه اپسونه چې تاسو یې ترې کار اخلئ استعمالوئ یې باید هغه هم موږ فنګر لاک پې ولګو له هغې څخه نور استفاده ونه کړي دوستانو دا هغه لارې وي چې زموږ دوستان له دې لارو څخه باید استفاده ونه کړي او زموږ اکاونټونه محفوظ شي نو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي له نورو سره یې شریکه کړئ که چیرې زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خواته ورسره د بیل بټن ووهئ